ګرانو ملګرو، ځینې سفرونه یوازې د یو ځای نه بل ځای ته سفر نه وي. ځینې سفرونه له ځان سره د ملګرو مینه، د واده خوشحالي، د شاعرانو شعرونه او د ژوند ډېرې ښکلې خاطرې راوړي. زه چې بونیر ته روان شوم، نه پوهېدم چې دا سفر به دومره رنګین شي. کله به د ملګرو په مجلس کې ناست وم، کله به د واده په خوشحالۍ کې شریک وم، کله به د شاعرانو شعرونه اورم او کله به بیا د باران په منځ کې د خپل کور په لور روان یم. خو په دې سفر کې مې یوه خبره بیا په زړه کې کېناسته: ژوند که هر څومره ستړی وي، که ښه ملګري در سره وي، نو هر شیبه یې د یاد وړ ګرځي. راځئ ملګرو، نن مو بیا له ځان سره بونیر، د ملګرو مجلس، د واده خوشحالي او د یوې ښکلې مشاعرې په لور بوځم. فضل یوسف خان عابد صاحب څه ښه وایي چې هر سپرلیکي به د پیر بابا ته غواړي، یارانه د بونیري اسانه نه ده. رښتیا هم ښکلي بونیر کې ډېر خواږه یاران اوسېږي او د بونیر د خلکو یارانه هم رښتیا چې اسانه نه ده. ګرانو ملګرو، په انټرنیشنل اسلامیا کالج سواړی بونیر کې د کالج د منتظمینو لخوا یوه ډېره ښکلې غونډه راجوړه شوې وه او زه هم د خپل کلي نه د بونیر په لور روان شوم. په لاره ډېره ګرمي وه او ګرمي ځکه هم ډېره وه چې په شکال و، خو د باران هیڅ نښه نه وه. همهغه وخت راته هغه ټپه رایاده شوه چې د په شکال دوبجنې ورځې جینۍ د تور کمیس لمن ځان ته وخینه. کله چې د پلۍ زیارت ته او بازدرۍ نه واوړېدم، د ماسپښین د مانځه وخت و. د ځنګل سره نږدې د لارې جومات ته ودرېدم او د ماسپښین لمونځ مې ادا کړ. دعا مې وکړه او بیا مې خپل سفر جاري وساته. کله چې ناوډن ته راورسېدم، درمان راته کال وکړو چې ته کوم ځای؟ ما ورته وویل بس له ناوډن نه راواوړېدم او در روان یم. هغه د صابر صاحب شعر مې ورته وویل چې د جانان یاد ته ورځه، د جانان خوا کې اوسه، زه در پسې یم، انتظار مې کوه در به شمه. لږه شېبه وروسته ګران ملګري بونیري راته هم کال وکړو او ویې ویل: دیرې ته راشه، زه او دیناوت خان ستا په انتظار یو. زه هم د درنګ دیرې ته ورغلم. لږه شېبه مې دمه وکړه او بیا د ملګرو سره د بامپوخې په لور روان شو. بامپوخه یو ډېر تاریخي کلی دی او د بامپوخې په نوم چې کوم غر دی، د هغه ماربل هم ډېر قیمتي بلل کېږي. د ملګري مختار حیران دیرې ته چې ورسېدو، لږه دمه مو وکړه. مختار حیران د غوښې نه ډکې وریجې او ډوډۍ راوړه. موږ ملګرو په ګډه ډوډۍ وخوړه او بیا مو د خپل سفر او مجلس سلسله جاري وساتله. ګرانو ملګرو، دلته د خپل ملګري د لورکۍ واده و. جنج راغی او موږ ملګري هم د جنج ځای ته ورغلو. لوی واړه ټول راټول شوي وو. هر چا په خپلو سترګو کې د خوښۍ رڼا لرله. د واده هلک ته یې جامې بدلې کړې او بیا هر چا یو په یو مبارکي ورکوله. ما هم په زړه کې دعا وکړه: الله دې زموږ د ملګري د لورکۍ ژوند بختور کړي او الله دې ټول عمر خوشحاله او آباد وساتي. خو ملګرو، په زړه مې ډېرې خبرې دي، ډېرې قصې دي، خو څه به ووایم؟ د هر مور او پلار په زړه کې دا ارمان وي چې خپله لور په ښه شان واده کړي، د ژوند ټول ضروري سامان ورته برابر کړي او په خوشحالۍ یې خپل نوي کور ته رخصت کړي. خو غریبي به د بلا ده او موږ خلکو د واده رسمونه او رواجونه هم ډېر درانه کړي دي. که چېرته موږ واده آسان کړو، بې ضرورته غوښتنې او اضافي رسمونه پرېږدو، نو د ډېرو بېوسه کورنو لپاره به د واده خوشحالي هم ډېر اسانه شي. رنګ رنګ قصې دي او هغه ټپه مې رایاده شوه چې د پښتنو بده رواجه ګلاب ځواني به د سپین ږیرې غېږ لوړمه. د واده هلک ته مو مبارکي ورکړه. بیا د ملګرو سره د انټرنیشنل اسلامیا کالج سواړی بونیر په لور روان شو. کله چې د غونډې ځای ته ورسېدو، نو ډېر ښکلی پروګرام روان و. ډېر شاعران او ادبي ملګري راغلي وو. هر چا خپل زړه پورې شعرونه وویل او د شعرونو په رنګینه نړۍ کې مو ډېر خوندور وخت تېر کړ. کله چې پروګرام ختم شو، د ملګرو نه مې اجازت واخیست او د باچا صاحب ځای ته راغلو. هلته مو د ظفر، زهیب او هارون سره ډېرې خوندورې خبرې او ګپ شپ ولګوو. ډوډۍ مو وخوړه او بېرته د مختار حیران خپلې دیرې ته راغلو. شپه مو هم هلته تېره کړه. سحر چې له خوبه پاڅېدو، ناشته مو وکړه او بیا د درنګ دیرې ته راغلو. ټوله ورځ مو د ملګرو سره ګپ شپ او په مجلس تېره کړه. ماښام د مانځه نه پس مو ډوډۍ وخوړه او بیا مې د خپل ګرانو ملګرو مختار حیران او منیر بونیري نه د شعرونو څو ښکلې برخې ریکارډ کړې. وروسته مې خپل ټول سامان راټول کو. د ملګرو نه مې اجازت واخیست او د کینګرګلې په لاره د خپل کور په طرف روان شو. کله چې ځنګل ته راورسېدم، نو باران ډېر تیز و، خو زه ونه درېدم. کله چې بازدرۍ ته راورسېدم، هلته بیا باران نه و، خو چې د مرې باندې لارې ته راورسېدم، نو بیا کږې وږې شېبې وې. کله به باران و، کله به سیلۍ و او کله به بیا ګرمي وه، خو ما خپل سفر جاري وساته. تېر اخر دار ډول موسمونو او لارو نه تېر شوم او اخر خپل کور ته په خیر ورسېدم. همدا ژوند دی ملګرو، کله باران وي، کله لمر وي، کله لارې اسانې وي او کله لارې ګرانې، خو سفر
سفر روان وي او ژوند هم روان وي. نو ملګرو که تاسو هم کله چېرته لږ ډېر تنګ شئ، زړه مه وهئ، د خپلو ملګرو خوا ته لاړ شئ، غرونو ته لاړ شئ، د طبیعت په غېږ کې لږ وخت تېر کړئ او خپل زړه تازه کړئ. ژوند ډېر ښکلی دی، بس د ژوند د ښکلا لټول زده کړئ. موږ در سره یو، تاسو هم زموږ سره اوسئ. تر بلې لیدنې پورې د لوی الله په امان.